پاک دامنه ښځه به څنګه پیژنو؟ د پاک دامنې ښځې کومې نشانیانې دي؟ په نننۍ ویډیو کې درته پاک دامنې ښځې هغه نشانیانې شریکوم چې تاسو به ناخبر یئ. که تاسو واده کړي یئ یا واده کوونکي یئ نو دغه ویډیو تر اخره پورې وګورئ، تاسو به ډیره پیدا کې راشي. پاک دامنه ښځه به صرف یوازې د خپل خاوند خیال نه بلکې د ټول خاندان او د ماشومانو ذمهوارۍ به ښه ښایسته طریقې سره سرته رسوي. خو داسې ښځه به څنګه پیژندل کیږي؟ د دې کومې نشانیانې دي؟ نو ویډیو تاسو هم وګورئ چې دغه نشانیانو نه خبر شئ. اولنې، پاک دامنه ښځه به د خپل شرم او حیا حفاظت کوي. د هغې په کپړو، خبرو کې او ګرځېدو کې به حیا ښکاریږي. دویم، پاک دامنه ښځه به کله هم د خپل خاوند غیبت نورو خلکو ته نه کوي، نه خپلو ملګرو ته، نه خپل خاندان ته. هغه به د خپل خاوند رازونه پټ ساتي. دریم، پاک دامنه ښځه به کله هم پردي سړي سره خبرې ونه کړي. هغه پوهیږي چې د هغې عزت د ټولو نه غټ عزت قیمتي دولت دی. څلورم، پاک دامنه ښځه به د الله عبادت کوي او د لمونځ پابندي به کوي او همیشه به د خپل خاوند او بچو دپاره دواګانې غواړي. پنځم، پاک دامنه ښځه به شکرګزاري. که حالات هر رنګه وي، هر څنګه وي، هغه به شکرګزاري کوي او شکایت یې به نه کوي. هغه ښځه پوهیږي چې صبر او شکر د ښځې د ټولو نه قیمتي زیور دی. او د ټولو نه اهمه خبره چې کومه پاک دامنه ښځه وي، په محبت او اخلاص باندې به خپله زندګي تیروي. نو دا هغه نشانې دي چې کومې په پاک دامنه ښځه کې وي. کومه ښځه چې دغه کارونه کوي دا پاک دامنه ده. په ننني دور کې دا رنګ ښځه چې چاته میلو شي شکر دی وباسي. دغه معلوماتو چې ورسره هم شریک کو. که ویډیو هم خوښه شي ویډیو لایک کړئ او که چینل ته نوي راغلي چینل سبسکرایب کړئ چې داسې ښکلی معلومات تاسو ته په وخت میلاویږي.